شدید نکرم طول رون لوڑے میرا سے بطور وقم میرمن رخشانه څوک وه، څه کاره او چېرته مړه شوه؟ د رخشانې په اړه داسې څه چې تاسې به نه یې ترې خبر. سلام، ستړي مه شئ. میرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده او هنري نوم یې فروزان و، د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه. رخشانه د افغانستان په ښځینه سندرغاړو کې یوه تر ټولو مطرحه او نوموتې سندرغاړې وه. دې په خپل هنري ژوند کې سلګونه پښتو او دري سندرې ویلې چې ګڼ مینهوال یې درلودل، او لا هم هغه سندرې چې څو لسیزې پخوا میرمن رخشانې ویلې د نورو سندرغاړو له لورې ویل کیږي. د دې د سندرو شمېر تر 600 واوړي. میرمن رخشانه اصلا د پکتیا ولایت وه، خو په کودامن کې زیږېدلې وه. د دې پلار جنرال اصل خان په کابل او شمالي کې دندې لرلې، او له همدې کبله رخشانه په کودامن کې دنیا ته راغله. زده کړې په ملالۍ لیسه کې کړې وې. میرمن رخشانه د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ د جګړې د یو اتل جنرال اصل خان لور وه. مور یې بیبي خدیجه طرزي د کابل د نجونو د ښوونځي له لومړنیو ښوونکو څخه وه چې موسیقي او خیاطي تدریسوله، او نوموړې هم موسیقي ته د مور له لورې تشویق شوه. دې ته د رخشانې نوم استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د افغانستان د مطبوعاتو رئیس وغوره کړ، خو د داود خان د وخت د اطلاعات او کلتور وزیر نوین له رخشانې سره په نامعلوم دلیل اختلاف درلود او د دې د هنري فعالیت مخه یې نیوله. د ثور له کودتا وروسته میرمن رخشانې امریکا ته پناه یوړه. ویل کیږي چې د حامد کرزي د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې بیرته هیواد ته راغله، خو د کرزي د وخت د کلتور وزیر رهین ورسره ښه چلند ونه کړ او دا مجبوره شوه چې بیرته امریکا ته لاړه شي، او بالاخره هم هغلته په 80 کلنۍ کې وفات شوه. د رخشانې تر ټولو مشهوره سندره پاس د تنګي مستې زدرانې جنکۍ ژاړي وړکي بیا کابل ته ځینه لا هم ګڼ خلک اوري. په هر حال تاسو د میرمن رخشانې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.